السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي تاسو به ټول ښه او جوړ یاست. راځئ ملګرو چې نن زه په دغه ویډیو کې تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د فیسبوک آی ډي یعنې د بل چا د فیسبوک اکاونټ یعنې که بل چا ستاسې په نامه باندې غلط آی ډي جوړه کړې وه هغه به تاسو څنګه ختمولی شئ. نو ویډیو له موږ سره تر پای وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ ویډیو لایک او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. د هغه رقم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ په خپل چینل کې هره د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ خپل فیسبوک اکاونټ ته. خپل فیسبوک اکاونټ به خلاص کړئ. ملګرو کله ستاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ دلته به تاسې هغه سړی پیدا کړئ د کوم سړي آی ډي ستاسې وربندول غواړئ. نو ملګرو دلته زما یو ملګری ده زه په هغه پسې ګرځم د هغه آی ډي زه اوس پیدا کومه. دلته راځم د ولي خان په نامه ده. نو ملګرو دا هغه زما ملګری ده زه اوس د دې آی ډي بندومه. نو ملګرو تاسو به راسئ دلته به دا مور باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دا مور باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ووایئ کاپي لینک ټو پروفایل. تاسو به دا لینک څه کوئ کاپي کړئ. ملګرو کله چې هغه لینک تاسو کاپي کړئ بېرته به دغه مور باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو راسئ ګیو فیډبیک اور ریپورټ دیس پروفایل. بیا به ملګرو په دغه باندې کلیک وکړئ. کله چې په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ دلته ملګرو ګوره دا رقم ډېر اپشنان دی تاسو ته راړي. دلته به تاسو راسئ په پیک اکاونټ باندې به کلیک سره وکړئ. پیک نیم نه په پیک اکاونټ باندې. نو ملګرو تاسو به راسئ په پیک اکاونټ باندې به کلیک سره وکړئ بیا به سینډ کړئ. ملګرو کله چې تاسو دا سینډ کړئ دا اکاونټ چې پیک ده یعنې زه غواړم چې دا اکاونټ بند کړم. نو دا اکاونټ اوس پیک اکاونټ ده اوس زه دا بندومه. د هغه رقم به دلته تاسو راسئ لاندې ګوره بلاک ولي انفالو ولي ریپورټ پروفایل انفرینډ ولي. نو تاسو به ووایاست ریپورټ پروفایل. په دا ریپورټ پروفایل به کلیک سره وکړئ او دلته د هغه رقم تاسو د یو کوچنی ټیک مارک شان درکوي. تاسو به په دې باندې ټیک مارک شان ولګوئ او د هغه رقم به تاسو بیا راسئ ریپورټ به پسې ووایي. کله چې تاسو ریپورټ ووایي ملګرو ګوره دا ریپورټینګ روان ده. کله چې دا ریپورټ سو اوس به تاسو ګوره هغه اکاونټ پیک اکاونټ ته وایي تینک یو فار سبمیټینګ ا ریپورټ یعنې تا کوم ریپورټ چې و هغه تاسو سبمیټه کوئ. نو له دې څخه شکریه. نو تاسو به اوس څه کړئ ډن بیا کوئ. کله چې ډن کوئ نو ملګرو کله چې دلته تاسو ریپورټ کوئ اوس به تاسو لاړ شئ په بیک باندې. زه راځم په بیک باندې. اوس به راسئ خپل پروفایل ته. خپل پروفایل چې مې خلاص کړئ دلته به راسئ دا آپشنز ته په دې کې به لاندې ولاړ شئ هیلپ اینډ سپورټ به تاسو پیدا کړئ. ملګرو کله تاسو هیلپ اینډ سپورټ پیدا کړئ دلته به تاسو راسئ په ریپورټ او پرابلم باندې به کلیک وکړئ. په ریپورټ او پرابلم باندې تاسو کلیک وکړئ اوس به تاسو راسئ سم تھینګز ایزنټ ورکینګ په دې باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته به اوس تاسو راسئ تاسو ګوره ملګرو ډېر اپشنان درکړي دي. نو دلته به تاسو راسئ په پروفایل باندې به کلیک سره وکړئ. ملګرو کله تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ کوم لینکس تاسو هلته کاپي کړي وو هغه به دلته پیسټ کړئ. دلته چې هغه پیسټ کړئ دلته به تاسو ورته ولیکئ چې اټ از دلته به ملګرو تاسو ولیکئ چې اټ از ا پیک اکاونټ. دلته به تاسو ورته ولیکئ ملګرو چې اټ از ا پیک اکاونټ. نو اوس بیا تاسو څه کوئ سینډ کړئ. ملګرو کله چې تاسو سینډ ووایي دا به دلته سینډینګ روان سي. کله چې دا پینالایزینګ بینګ ریپورټ ختم سو یعنې پلیز ویټ انتظار به ورته وکړئ. کله چې دا ختم سو بیا تاسو کولی شئ چې د هغه سړي آی ډي به بنده سي. نو بیا یو تقریبا په 24 घंटे اندر کې دغه آی ډي کله چې په ریپورټینګ باندې سي 24 घंटे اندر کې دغه آی ډي ټوله فیسبوک ته څه کېږي وځي. نو په دا رقم ملګرو تاسو کولی شئ چې د یو چا د فیسبوک اکاونټ ور ریپورټ کړئ یعنې هغه بیا په یو ریپورټ باندې تاسو کولی شئ چې ختم کړئ. کله خالي یو ریپورټ باندې وکړئ په هغه ریپورټ باندې هغه اکاونټ بیا څه کېږي ختمیږي. نو ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به زموږ ویډیو خوښه سوي وي. که ویډیو خوښه سوي نو لایک او د هغه رقم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. او که تاسې هره ویډیو غواړئ موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو د هغه رقم میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیو کې. تر دې مهاله د خدای په امان.